شروع کوم پنوم د الله چې بخون کې مهربان دی. الف لام را. اے نبی صلی الله علیه وسلم دا یو کتاب دی چې مونږه تا ته نازل کړی دی د پاره د دې چې ته خلق د تیارونه رڼا تراولې دا غوي د رب په توفیق سره د هغه الله لاري ته چې زبردست دی او پخپل ذات کې استایل شوی دی او د ځمکې او د اسمانونو د ټولو سيزونو مالک دی او سخته تبا کونکي سزا ده د حق نه د انکار کوونکو خلکو د پاره چې هغه د دنیا ژوند لا په آخرت باندې ترجیح ورکوي چې هغه د الله د لارې نه خلق منع کوي او غواړي چې دا لار دی دا غوي د خواهشاتو مطابق کګشي. دا خلق په گمراهۍ کې ډېر لري رسیدلی دي. مونږ د خپل پیغام رسولو لپاره چې هر کله یو رسول لېږلی دی نو هغه هم د خپل قوم په جبه کې پیغام رسولې دی د پاره د دې چې هغوی خپه صفای سره په خبره پوه کړي. بیا الله چې څوک بیلاری کول غواړي هغه بیلاری کوي او چې چاته هدایت کول غواړي هغه ته هدایت کوي. هغه غالب او حکمت والده. مونږ د دین مخکې موسی علی السلام هم د خپل نخو سره لېږلی دی. هغه ته هم مونږ حکم کړی وو چې خپل قوم د تیارونه رڼا تراو باسا او هغه ته د تاریخ الهي په عبرتناکو قصو اورولو سره نصيحت وکړه. په دې واقعاتو کې لوی نخې دي د هر هغه سړي لپاره چې هغه صبر کوونکی وي او شکر ایستونکی وي. یاد کړئ کله چې موسی علی السلام خپل قوم ته وویل د الله هغه احسان یا ساتي کم چې هغه په تاسو باندې کړی دی. هغه تاسو د فرعون والو نه خلاص کړئ چې تاسو ته به سخت تکلیفونه در رسول. ستاسو هلاکان به وجل او ستاسو خزي به ژوندۍ ساتلې. پاغه کې ستاسو د رب د طرف نه ستاسو لوی ازمیخت وو او یا ساتي ستاسو رب تاسو لا خبرداري درکړې وو چې کو چری شکر گزار جوړ شوي نو زه به درله نور زیات درکړم او کو د نعمت ناشکری مو کړه نو زما سزا ډېره سخت ده. او موسی علی السلام اول چې کو تاسو کفر وکړئ او د ځمکې ټول اوسیدونکو هم کافران شي خو الله بے نیاز دی او پخپل ذات کې ستایل شوی دی. آیا تاسو ته د هغه قومونو حالات ندي در رسیدلی کم چې تاسو مخ کې تیر شوی دي؟ د نوح علیہ السلام د قوم، د عاد او د ثمود د قوم او د دین رستو ډیر قومونه چې شماري صرف الله ته معلوم دی. داوی رسولانو چې کله هغوی ته صفا خبري او صفا نخي راوړي نو هغوی په خپل خلو کې لاسونه ونیول او وی ویل چې دا کم پیغام سره تاسو را لېږل شوی مونږه هغه نه منو او تاسو چې مونږ ته د کم سیس دعوت راکوي داغه په حق لا مونږ په سخت پریشان کون کې شک کې پراته یو. داوی رسولانو ویل آیا د الله په باره کې شک دی چې د اسمانونو او د ځمکې خالق دی؟ هغه تاسو رابلی د پاره د دې چې تاسو ګناهونه معاف کړي او تاسو لا د یوې مقرره نیټه پوری مهلت درکړي. هغه ورله جواب ورکړو تاسو نور هیڅ نه او زمون پشان انسانان یای. تاسو مونږه د هغه هستو د بندګۍ نه منع کول غواړئ چې داغوی بندګي زمون د پلار نکونو راسي را روانه د کیږي. خدنو راوړې مونږ ته یو سرګند سند. داوی رسولانو هغوی ته ویل واقعي مونږه هیڅ نه یو استاسو پشان انسانان یو لیکن الله چې په خپل بندگانو کې پچا احسان کول غواړي پاغو احسان کوي او دا زمونږه په اختیار کې نه ده چې تاسو له سند راوړو. سند خو د الله په اجازه سره راتلی شي او خاص په الله باندې مؤمنانو له باور کول پکار دي او مونږ دي ولی په الله باندې باور ونکړو هر کله چې هغه مونږ ته د ژوند لاري خودلې دي او کم تکلیفونه چې تاسو مونږ راکوي مونږ به په هغه باندې صبر کوو او باور کوونکو لا خاص په الله باندې باور کول پکار دي. اخر انکاریانو خپل رسولانو ته ویل چې یعقوبا تاسو زمون ملت ته واپس راځئ کنه نو مونږ به تاسو د خپل ملک نه وباسو. پس داغینا داغوی رب پاغوی باندې وحی راولېګله چې مونږ به دا ظالمان هلاک کړو او داغوی نو رستو به تاسو پزمکه کې آباد کړو. دا انعام دی د هغه چا د پاره چې هغه زما په مخ کې د جواب ورکولو نه یریږي او زما د عذاب د واده نه یریږي. هغوی فیصله غوښتلی و نو دغه رنګي داغوی فیصله وشوه او هر سرکشه حق دشمن سره شرمنده شو. بیا د دین ورستو وړاندې داغه د پاره دوزخ دی
هلته به هغه ته د وینو زو غوندي اوبو د سکلو د پاره ورکړي کیږي چې په زور به د حلق نه د ښکته کولو کوشش کوي او په مشکل سره به ښکته تیریږي. مرګ به د هر طرف نه په هغه باندې راخور وي، لیکن هغه بمري نه او ورپسې به یو سخت عذاب د هغه سره مل وي. کوم خلکو چې د خپل رب سره کفر کړي دي داغوی د عملونو مثال د هغه ایره پشان دی چې هغه د یوې طوفاني ورځي سلای الوزولې وي. هغه به د خپل عملونو هیڅ خواږو اونمومي. دا د ټولو نه د اخري درجه گمراهی ده. آیات ګوره نه چې الله د اسمانونو او د ځمکې پیدایش په حق باندې قائم کړي دي. کو هغه غواړي نو تاسو به لری کړی او یو نوې مخلوق بس تاسو په ځای راولي. داسې کول هغه ته هیڅ ګران نه دي. او دا خلق چې کله په جمع د الله په مخ کې بے پردیشي نو په دوی کې چې څوک په دنیا کې کمزوري وو هغه به په هغه وخت کې هغه خلکو ته چې غټان جوړ شوی وو وایي په دنیا کې مونږه ستاسو تابع وو، آیا اوس تاسو د الله د عذاب نه زموږ د بچ کولو د پاره هم څه کولای شئ؟ هغه به جواب ورکړي کچري الله مونږ ته د نجات سلاری خودلې وي نو مونږ به هم تاسو ته ضرور خودلې وا. اوس خو خبره یو شان ده، کومګه جړه انګولا وکړو او کو صبر وکړو خو په هر حال کې زموږ د بچ کېدو هیڅ صورت نشته. هر کله چې فیصله وشي نو شیطان به وایي حقیقت داده چې الله ستاسو سره کمی وعده کړی وي هغه ټول رښتینی وي او ما چې څومره وعده کړی وي پاغه کې ما یو هم پوره نکړه. زما پتا سو باندې زور خو نه وو، ما د دین سیوا بل څه نه دی کړی چې خپل لارې تمي تاسو له بلنه درکړه او تاسو زما بلنه قبول کړه. اوس ما ملامت کوي، خپل ځانونه ملامت کړئ. دلته نزست تاسو فریاد اورېدې شم او نه تاسو زما د دین مخ کې چې تاسو په خدای کې شریک کړي ومه زه دا غینه انکاریم. د داس ظالمانو د پاره خو دردناک سزا یقیني ده. دې برخلاف چې کوم خلکو په دنیا کې ایمان راوړی دي او نیک عملونه کړی دي هغوی به داسې باغونو ته داخله ولې شي چې لاندې بتري نهرونه بهيږي. هلته به هغوی د خپل رب په حکم سره همیشه اوسي او هلته به داغوی هر کله د سلامتیا په مبارکۍ سره وي. آیات ګورې نه چې الله د کلمې طیبه مثال پس سره ور کړی دی. د دې مثال داسې دی لکه چې د یو خزات ونوي چې جرړي پزمکه کې جوړي خخ شوی وي او سانګي اسمان ته رسیدلی وي. هر وخت هغه د خپل رب په حکم سره خپل میوه ورکوي. دا مثالونه الله زکه ورکوي چې خلک تری سبق واخلي. او د خبيسي کلمې مثال د یوې بدذاتي ونی پشان دی چې هغه د ځمکې نه استل کیږي او غورځول کیږي، هیڅ مضبوطیای نه وي. مومنانو لا الله د یو مضبوط قول په بنیاد باندې په دنیا او په آخرت دوانو کې مضبوطیا ورکوي او ظالمان گمراه کوي. الله لرا اختیار دی چې سغواړي هغه کوي. تا اولیدل هغه خلق چې د الله نعمت بیا موندو او هغه په ناشکرۍ سره بدل کړو او د خپل ځان سره خپل قوم د هلاکت کور ته وردیکه کړو، یعنی دوزخ ته چې هغه به پکې سوځي او هغه ډېر بد زیاده د قرار. او الله لای شریکان جوړ کړل د پاره د دې چې هغه دوی د الله د لارې نه بیلاری کړی. دوی ته وایا خدا مزه وکړي اخر تاسو واپس تل دوزخ ته دی. اے نبی صلی الله علیه وسلم زما کوم بندگانو چې ایمان راوړې دي هغه ته وایا چې منځ قائم کړي او سوچ ورلا مونږ ور کړی دي داغینا پخکارا او پپټا د نیکي په لار کې خرج کړي. مخکې د دینه چې هغه ورځ راشي چې په هغه کې با نه اغستل خرڅول کیږي او نه با دوستی پکار راځي. الله هم هغه دی چې زمکا او اسمانونه پیدا کړل او د اسمان نه وبرا ورولې بیا د دې په ذریعہ تاسو له د رزق لپاره قسمه قسم میوه پیدا کړي او هغه کشته تاسو لپاره مسخر کړه چې په سمندر کې داغو په حکم سره ګرځي او دریابونه تاسو لپاره مسخر کړل او هغه نور او سپوږمۍ تاسو لپاره مسخر کړل چې مسلسل روان دي او شپه او ورځې تاسو لپاره مسخر کړل او تاسو لای هغه ټول سيزونه درکړل کم چې تاسو غوښتل. که تاسو د الله نعمتونه شمارول غواړئ نو نشئ شمارلې. حقیقت دا دی چې انسان ډېر بے انصافه او ناشکر دی. یاد کړه هغه وخت
کله چې ابراهیم علی السلام دعا کړې و چې پروردګارا د دې خار مکه نه د امن خار جوړ کړه او ما او زما اولاد د بت پرستۍ نه بچ کړه. پروردګارا دې بوتانو ډېر خلک په گمراهۍ کې اچولې دي کې دې شي چې دوی زما اولاد هم گمراه کړي. نو په هغه کې چې څوک زما په طریقه روان شو هغه زما دی او چا چې زما خلاف طریقه اختیار کړه نو یقینا تو معاف کونکي او مهربان یې. پروردګارا ما په یو وچ صحرا کې د خپل اولاد یو حصہ ستاد محترم کور خواته آباد کړی دا. پروردګارا دا ما زکا داسې کړی دي چې دا خلک دلته منځ قائم کړي پس ته د خلکو زلونه دوی تمایل کړي او دوی لا د خوراک د پاره میوه ورکړي کې دي شي چې دوی شکرګزار جوړ شي. پروردګارا تا ته معلوم دی هر هغه څه چې مونږه پټوو او هر هغه څه چې مونږه ښکارا کوو او واقعي چې د الله نه هیڅ هم پټ نه دی نه پزمکه کې او نه پاسمانونو کې. شکر دې د هغه الله چې مالای په دې بډاوالي کې اسماعیل او اسحاق انتظامن راکړل. حقیقت دا دی چې زما رب ضرور دعاګانې اوري. زما پروردګارا ما منځ قائمون کې جوړ کړي او زما د اولاد نه هم داسې خلک راپورته کړي چې دا کار کوي. پروردګارا زما دعا قبول کړي. پروردګارا ما او زما مور او پلار او ټول مؤمنان په هغه ورځ معاف کړي کله چې حساب قائم شي. اوس چې دا ظالمان خلک سکوي ته دا ګمان مکوا چې الله د هغه نه غافل دی. الله خو دوی ورست کوي هغه ورځ ته چې حال بداوي چې سترګې به بټي راختلې وي سرونه به پورته نیولې وي او منډي به وهي بربه په یو مخکوري او زړونه به الوتلې وي. اے نبی صلی الله علیه وسلم ته دوی د هغه ورځې نه ويروا کله چې په هغه عذاب راشي نو په هغه وخت کې به دا ظالمان وایي چې اے زمونږ ربا مونږ له لکشان مهلت نور راکړه مونږ بستا دعوت قبول کړو او د رسولانو پیروي به وکړو. لیکن هغوی تبا صفا جواب ورکړي شي چې آیا تاسو هغه خلک نه چې د دینه مخکې بمو قسمونه خړل او ویل بمو چې په مونږ باندې خو هیڅ کله زوال راتلونکي نه دی. حالکه تاسو د هغه قومونو په کلو کې اوسېدلی وای کوم چې په خپل ځان باندې ظلم کړي وو او تاسو لیدلی وو چې مونږه د هغوی سره سلوک وکړو او د هغوی مثالونه مونږ تاسو ته بیان کړي وو او تاسو مو په هکړی وای. هغوی خپل ټول تدبیرونه وکړل لیکن د هغوی د هر تدبیر جواب د الله سره وو اگر چې د هغوی تدبیرونه داسې د غضب وو چې غرونه به پی اوخځيږي. نو اے نبی صلی الله علیه وسلم تو هرگز دا ګمان مکوا چې الله با د خپل رسولانو سره د شو وعدو خلاف ورزي وکړي. الله زبردست او بدلا غستون کې دی. وی راودوی د هغه ورځینا کله چې زمکا او اسمان بدل کړي شي او برس بتري جوړ کړي شي او ټول بدایو قهار الله مخته بے پرده حاضر شي. په دغه ورځ با تو مجرمان اووینه چې په زنجیرونو کې به لاس پین ختلی وي او د تارکولو جامې به اغوستلی وي او د ور لمبې به په مخونو باندې راخوري وي. دا بزکوي چې الله با هر چاله داغه د عمل بدلور کوي. بشکا په حساب غستو کې د الله هیڅ وخت نه لګي. دا یو پیغام دی د ټولو انسانانو د پاره او دا را لګل شوی دی د دې د پاره چې هغوی د دې په ذریعہ خبردار کړي شي او هغوی ته معلوم شي چې په حقیقت کې الله بس هم یو دی او چې څوک د عقل خاوندان دي چې هغوی په هوش کې راشي